بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة الأعراف دا مكي سورة ده، او په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی درې مهم موضوعات الله ذکر کړي دي. یو، الله تعالی تشجیع علی الدعوت کوي، نبی صلی الله علیه وسلم ته په دعوت کولو باندې الله تعالی توحید ته تشجیع ورکوي، او دې لپاره الله تعالی د پیغمبرانو واقعات ذکر کوي. او بله مهمه موضوع په دې سورت کې دا ده چې تاسې د ما انزل الله تابعداري وکړئ، د قرآن او حدیث تابعداري تاسو وکړئ. او بل په دې صورت کې مهمه موضوع رد دی په شرک باندې. او د دې صورت باره کې په حدیث کې راغلی دی، عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سورة الاعراف د ماښام په منځ کې ولوسته، فرقها فی رکعتین، او په دوه رکعتونو کې تقسیم که، نیم صورت په یو رکعت کې ولوستو، نیم صورت په بل رکعت کې ولوستو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. دا حروف مقطعات دي، د دې په معنا او مقصد باندې الله ښه پوهیږي. او د دې حروفو په باره کې د مفسرینو نظر دا دی چې الله عز وجل د دې لپاره دا د سورتونو په اول کې ذکر کړي دي چې په دې کې اشاره د اعجاز د قرآن ته. الله تعالی عربو ته خطاب کوي لکه څنګه چې ستاسې کلام د دې حروفو نه جوړ شوی دی، د قرآن کریم هم د دې حروفو نه جوړ دی، لیکن ستاسې کلام په هیڅ وجه باندې د قرآن کریم مقابله نشي کولی. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې قرآن د الله تعالی کلام دی. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی اولی موضوع ته اشاره کوي چې الله تعالی خپل نبی ته د دې امر کوي چې ته قرآن خلکو ته ورسوه، او خلک د الله کتاب ته دعوت که، او د دعوت نه ستاسې نه تنګه نشي. بیا په دې بل آیت کې الله تعالی دومه موضوع ذکر کوي، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تاسو د هغه څه تابعداري وکړئ چې د الله د خوا نه تاسې ته نازلیږي. کتاب انزل الیک، د قرآن کریم یو عظیم الشانه کتاب دی. انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته ای نبی صلی الله علیه وسلم، الله تعالی په تا باندې نازل کړی دی. فلا یکن فی صدرک حرج، فلا یکن نو ندی فی صدرک ستا په سینه کې حرج تنګوالی منه د دې کتاب نه، د دې کتاب د رسولو نه د ستا سینه تنګه نشي. د دې کتاب په رسولو کې چې تا باندې کوم تکلیفونه راځي نو په هغه تکلیفونو باندې صبر وکړه او د الله کتاب ورسوه. لتنذر به وذکرى للمؤمنین. په دې کې الله تعالی د دې کتاب مقصد ذکر کوي. لتنذر به، دا کتاب نازل شوی دی په تا باندې ای نبی صلی الله علیه وسلم دې لپاره، لتنذر به چې ویری ته په دې کتاب باندې خلک د الله د عذاب ویری، وذکرى او د پاره د نصیحت ورکولو، للمؤمنین مؤمنانو ته د پاره د نصیحت د مؤمنانو الله نازل کړی دی. اگر چې قرآن کریم خو د عامو انسانانو لپاره نصیحت دی، لیکن د قرآن کریم په نصیحت باندې یوازې مؤمنان فایده اخلي، نو ځکه الله تعالی مؤمنان خاص ذکر کړه. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. په دې آیت کې الله تعالی دومه موضوع ذکر کوي چې تاسې یوازې د ما انزل الله تابعداري وکړئ چې هغه قرآن و سنت دی، او د ما انزل الله په خلاف باندې د بل چا تابعداري مه کوئ. اتبعوا ما انزل الیکم، تابعداري وکړئ تاسې د هغه څه چې نازل شوي دي تاسو ته، من ربکم ستاسې د رب د طرف نه چې هغه قرآن او سنت دی. تفسیر مدارک لیکي القرآن والسنه، یعنی تاسې د قرآن او سنت تابعداري وکړئ. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او تابعداري مه کوئ تاسو من دونه ما سوا د ما انزلنا، ما سوا د هغه څه نه چې الله نازل کړي دي، اولیاء د نورو دوستانو. دلته مراد د دوستانو نه یعنی متبوعین دي، د نورو کسانو تابعداري مه کوئ. د الله او د الله د رسول نه بغیر تاسو د بل چا تابعداري مه کوئ.
د ما انزل الله په خلاف باندې. قلیلا ما تذکرون، ډیر کم تاسو پند اخلی، ډیر کم تاسو عبرت اخلی. تاسو د الله او د الله د رسول نه بغیر که ستاسې مشران دي، که ستاسې حاکمان دي، او که ملایان دي، که پیران دي، که هر څوک دي چې د هغو خبره د الله او د الله د رسول د خبرې سره په ټکر کې، نو تاسې د هغو تابعداري مه کوئ. بیا وروسته په دې صورت کې الله تعالی بعضې واقعات ذکر کوي، کومو کسانو چې د الله نه بغیر، د الله او د الله د رسول نه بغیر د بل چا خبره منلې ده د ما انزل الله په خلاف باندې، نو هغه قومونه الله تعالی هلاک کړي دي. وکم من قریة اهلکناها، وکم من قریة، او ډیر زیات د کلو نه، یعنی د کلو د اوسیدونکو نه، اهلکناها هلاک کړي دي منګه. فجاءها بأسنا، الله تعالی په مختلفو عذابونو باندې هلاک کړي دي. لکه په دې صورت کې الله تعالی بعضې نمونې د عذاب ذکر کوي. فجاءها بأسنا، نو راغلی و هغوی ته عذاب زمونږه بیاتا د شپې، او هم قائلون، یا په داسې حالت کې چې هغوی د غرمې په خوب باندې به ویده وو، قیلوله به یې کوله. همیشه دپاره د الله تعالی عذاب په انسانانو باندې د غفلت په وخت کې راځي. د شپې چې به کله دوی په خوب باندې ویده وو، یا به د غرمې په وخت کې به یې قیلوله کوله، نو په داسې وخت کې به د الله عذاب ورباندې راغی. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، فما کان دعواهم، نو نو فریاد د دې خلکو، د دې مکذبینو، او د دې چغه نه وه اذ جاءهم بأسنا، کله چې به راغی دوی ته زموږ عذاب، الا ان قالوا، مګر دا چې ویلې به انا كنا ظالمین، یقینا و مونږ ظالمان. په خپل ظلم باندې، په خپله ګناه باندې به اعتراف وکړه. لیکن په داسې وخت کې اعتراف کول دا انسان ته فایده نه ورکوي. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، کله چې به دوی د الله تعالی عذاب ولیده، بیا به ویل چې موږ یوازې په الله باندې ایمان راوړی دی. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، نو دوی ته به ایمان فایده نه ورکوله کله چې به زما عذاب ولیده. د عذاب په وخت کې به ایمان فایده نه ورکوي، بیا توبه انسان ته فایده نه ورکوي. فلنسألن الذین ارسل الیهم، اوس الله تعالی د قیامت عذاب ذکر کوي. په دنیا کې الله تعالی په دې خلکو باندې مختلف عذابونه را لېږلي دي، اوس الله د آخرت حالت ذکر کوي. فلنسألن الذین ارسل الیهم، نو خامخا تپوس به وکړو موږ الذین ارسل الیهم، د هغو کسانانو نه ارسل الیهم چې را لېږل شوي وو پیغمبران دوی ته. د امتونو نه به الله تعالی پوښتنه وکړي چې تاسو د پیغمبرانو خبره منلې ده که نه ده منلې، تاسو دا کار ولې کړی دی، او تاسې خپل اعمال څرنګه کړي دي. د امتونو نه به د هغوی د اعمالو باره کې الله تعالی دوه پوښتنې کوي. یو دا ده چې د عمل ولې کړی دی، او بل دا ده چې عمل تاسې څنګه کړی دی. آیا تاسې د الله د پیغمبرانو په طریقه باندې عمل کړی که نه؟ آیا تاسې د الله د پیغمبرانو اجابت کړی که نه دی کړی؟ ولنسألن المرسلین، او خامخا تپوس به کوو موږ المرسلین د پیغمبرانو نه. الله تعالی به د پیغمبرانو نه د هغو د امتونو باره کې پوښتنه کوي. یو خو به الله تعالی د هغو نه دا پوښتنه کوي چې تاسې زما رسالت خلکو ته رسولی دی که نه، او د امتونو باره کې به الله د هغو نه تپوس کوي چې ستاسو اجابت یې څنګه کړی. لکه سورة مائده کې دا خبره ذکر شوه، یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم المرسل، یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. په کومه ورځ چې به الله پیغمبران را جمع کړي، د پیغمبرانو نه به الله تعالی دا پوښتنه وکړي ماذا اجبتم، دې خلکو ستاسو اجابت څنګه کړی دی، آیا ستاسې خبره یې منلې ده که نه ده منلې. فلنقصن علیهم بعلم، فلنقصن، نو خامخا بیان به وکړو موږ په دوی باندې بعلم، په خپل علم سره د دې خلکو ټول اعمال او حالات موږ دوی ته بیان کو. الله فرمایي وما كنا غائبین، او نو موږ غائبین غائب د هغو د کارونو نه او د هغو د حالاتو نه. د دې ټول حالات موږ ته معلوم وو. دوی چې هر عمل کاوه، که وړکی عمل و که غټ عمل و، دا ټول الله فرمایي چې ما ته معلوم وو. نو زه به د خپل علم په اساس باندې دوی ته بیان کړم چې تا دا کار کړی، دا دې کړی. والوزن یومئذ الحق، او وزن د اعمالو په دغه ورځ باندې الحق حق دی. په هغه ورځ به الله تعالی د انسانانو اعمال تلی. انسانان به دوه قسمه وي،
فمن ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درانده شول موازینه تلې د نیکو اعمالو د هغوی د چا چې د نیکو اعمالو تلې درندې شولې حسنات په سیئاتو باندې غالب وو فاولئک هم المفلحون نو داسې قسم خلک یوازې همدوی کامیاب دي دوی به ابتداء جنت ته داخلیږي ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپکې شولې موازینه تلې د نیکو اعمالو د هغوی فاولئک الذین خسروا انفسهم نو دا هغه کسانان دي چې په تاوان کې اچولي دي خپل ځانونه بما كانوا بآیاتنا یظلمون د دې وجې نه چې ودوی چې زموږ د آیتونو په مقابل کې ظلم کاوه زموږ په آیتونو باندې کفر کاوه زموږ د آیتونو نه انکار کاوه نو په قیامت کې به الله تعالی د خپل عدل د تحقق لپاره د انسانانو د اعمال تلی بیا د ټول د اعمالو باره کې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه درې قوله ذکر کړي دي څوک دا خبره کوي چې خپل اعمال به تلل کیږي اگر چې اعمال د انسانانو اعراض دي نو الله تعالی به د انسانانو د اعمالو ته شکل ورکړي الله به د اجسامو په شکل باندې وګرځوي خپل د اعمال به الله تعالی تلی په عمل کې چې څومره اخلاص موجود دی او څومره چې په عمل کې د سنتو تابعداري موجوده ده نو په هغه اندازې باندې به د عمل وزن زیات دي او بله دا ده چې الله تعالی خو په دې باندې هم طاقت لري چې خپله د عمل په دې خپل صورت کې الله تعالی عمل وتلی ځکه انسانانو نن سبا انسانان د اعراضو درجه معلوموي لکه د ګرمۍ او د یخنۍ معلومات کیږي د هوا اندازه معلومیږي نو کله چې انسان دا کار کولی شي مخکې خو دا خبره خلکو ته یو اشکال و چې عمل خو عرض دی او عرض به څنګه تللی کیږي لیکن اوس دا خبره ثابته شوې ده چې انسانان کولی شي چې د اعراضو اندازه معلومه کړي د ګرمۍ د یخنۍ اندازه معلومیږي د هوا اندازه معلومیږي مثلا د تبې اندازه معلومیږي نو انسانان چې دا کولی شي نو الله عز وجل خو په طریقه اولا سره دا کوی شي او څوک وایي چې صحیفې د اعمالو به تللی کیږي لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ باندې به د یو انسان اعمال به تللی کیږي او د هغه به تقریبا 9 نوي سجله به 9 نوي دفتر به د هغه د ګناهونو وي نو دی به بالکل د خپل ځان باره کې مایوسه شي نو الله سبحانه وتعالی به هغه ته وایي چې ستا زما سره یو نیک عمل دی ما سره شته دی نو یو بطاقه به راوړی شي چې په هغه کې به لا اله الا الله لیکلي نو دا بطاقه به په یو طرف کې د ترازو واچول شي او دا 9 نوي سجله به بل طرف کې واچول شي دغه بطاقه چې لا اله الا الله پکې لیکلې ده دا به په دې 9 نوي سجلاتو باندې درنده شي نو دې نه معلومیږي چې الله تعالی به صحائف د اعمالو تلی او څوک وایي چې خپله انسانان به تللی کیږي خپله عامل به تللی کیږي لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یؤتى یوم القیامة بالرجل العظیم السمین فلا یزن عند الله جناح بعوضة د قیامت په ورځ باندې به یو لوی سړی یو چاغ انسان به راوستی شي او هغه به وتللی شي فلا یزن عند الله جناح بعوضة نو هغه به د الله تعالی په نسبت باندې د میاشتې د وزر په اندازې باندې وزن به د هغه نه وي یو حدیث کې راغلی دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د هغه د پونډۍ نری وي یو چا وخندلې د دې باره کې تعجب یې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ده د پونډۍ به د قیامت په ورځ باندې د احد د غره نه هم ډېرې درندې نو دې نه معلومیږي چې انسانان به تللی کیږي د کافرانو باره کې الله فرمایي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا د قیامت په ورځ به د کافرانو دپاره وزن قائم نه کمه دوی به وزن نه لري بیا حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې ده چې په دې کې یو د بل سره منافات نشته دی کله به الله تعالی اعمال تلی کله به الله تعالی صحیفې د اعمالو تلی او کله به الله انسانان تلی خو وزن د اعمالو د حق دی ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش اوس الله د خپلو نعمتونو ذکر کوي ولقد مكناكم او یقینا ځای درکړی موږ تاسو ته في الأرض په ځمکه کې وجعلنا لكم فيها معايش او وجعلنا لكم او پیدا کړي دي موږ ستاسو دپاره فيها په دې ځمکه کې معايش اسباب د معیشت ستاسو د ژوند د تیرولو اسباب ما تاسو ته برابر کړي دي
د خوراک اسباب، د څښاک اسباب، ستاسو لباسونه او ستاسې د ژوند نور اسباب الله ستاسو لپاره پیدا کړي دي. قلیلا ما تشکرون، ډېر لږ تاسو د الله تعالی شکر ادا کوئ. د الله تعالی شکر ګزاره بندگان ډېر کم دي. وخلیل من عبادی الشکور، الله فرمایي او ډېر لږ دي زما د بندگانو نه شکر ګزاره انسانان. ولقد خلقناکم ثم صورناکم، د دې نه وروسته الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام د خلقت واقعه ذکر کوي. او دلته الله تعالی د دې مقصد دپاره دا واقعه ذکر کوي چې مخکې دا خبره ذکر شوه چې تاسو د ما انزل الله تابعداري وکړئ. اوس الله تعالی دلته نمونه ذکر کوي. ابلیس ته الله تعالی ته حکم ونه مانه، نو الله سبحانه وتعالی په لعنت باندې ګرفتاره کړ او د آدم علیه السلام نه یو څه خطا او اشتباه وشوله، نو الله تعالی د جنت د نعمتونو نه محرومه کړ. ولقد خلقناکم، او یقینا پیدا کړي یاستئ موږ تاسو. ثم صورناکم، ولقد خلقناکم، او یقینا پیدا کړئ موږ تاسو. یعنی آدم علیه السلام مې پیدا کړ، هغه مې د خټې نه جوړ کړ، د هغه د کالبوت مې د خټې نه جوړ کړ. ثم صورناکم، بیا شکل او صورت درکړه موږ تاسو ته. بیا الله تعالی آدم علیه السلام ته ښایسته شکل ورکړ او خطاب الله تعالی ټول انسانانو ته کوي، ځکه د آدم علیه السلام په ضمن کې الله بیا نور انسانان پیدا کړي دي. ثم قلنا للملائکة، بیا وویلې موږ ملائکو ته اسجدوا لآدم، سجده وکړئ تاسې آدم علیه السلام ته. او دلته مراد د سجدې نه د احترام او د اکرام سجده ده، ځکه د عبادت سجده خو یوازې د الله تعالی پورې خاص ده. تاسې د احترام په شکل باندې، د تحیې په شکل باندې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. او دا سجده په مخکې ادیانو کې جایزه وه، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې دا سجده هم حرامه ده. د عبادت سجده خو په ټولو ادیانو کې غیر الله ته حرامه ده، دا شرک دی چې څوک د عبادت په شکل باندې بل چا ته سجده کوي. د احترام سجده دا هم په دې زموږ په دین کې د حرامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كنت آمر احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. که چېرته ما چاته اجازه کولی چې د الله نه بغیر بل چاته سجده وکړي، نو ما به ښځو ته امر کړی وای چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي، ځکه چې د خاوند په ښځې باندې ډېر لوی حق دی. لیکن سجده د الله نه بغیر بل چاته جایز نه ده. نو زموږ په دین کې دغه د احترام سجده هم بل چاته جایز نه ده. فسجدوا الا ابلیس، نو سجده وکړه ملایکو ټولو سجده وکړه آدم علیه السلام ته. الا ابلیس، مگر ابلیس. لم یکن من الساجدین، نو ابلیس ته سجده کوونکو نه. ابلیس آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه، د الله تعالی د امر مخالفت یې وکړه. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، وویلې الله تعالی ابلیس ته ما منعك، څه شي منع کړې ته د سجدې کولو نه. الله تسجد، دا چې تا سجده ونه کړه آدم علیه السلام ته. اذ امرتک، کله چې ما تا ته په سجدې کولو باندې امر وکړه، څه شی ستا د سجدې کولو نه مانع وګرځېده. قال انا خیر منه، نو ابلیس وویلې انا خیر منه، زه غوره یم د آدم علیه السلام نه، زه د هغه نه بهتر یم، نو څنګه هغه ته سجده وکړم. دې ته ویل کېږي چې عذر ګناه بدتر از ګناه، یعنې د کبر د وجې نه، د غرور د وجې نه آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه. خلقتنی من نار وخلقته من طین، اوس د خپل ځان د فضیلت لپاره دلیل ذکر کوي. خلقتنی من نار، زه ځکه د هغه نه بهتر یم. خلقتنی من نار، پیدا کړی یم تا زه من نار د اور نه. وخلقته من طین، او پیدا کړی دی تا هغه د خټې نه. آدم علیه السلام د خټې نه پیدا کړی دی. نو دا صغرا شول او کبرا یې دا ده چې اور د خټې نه بهتر دی، نو زه د هغه نه بهتر یم. ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي اول هغه څوک چې هغه د نس په مقابل کې قیاس وکړه، اول من قاس ابلیس فاخطأ، اول هغه څوک چې قیاس یې وکړه هغه ابلیس و، چې د الله د حکم په مقابل کې عقل جنګي وکړه، هغه ابلیس و. بیا په دې خپل قیاس کې خطا هم شو،
نو بیا فرمایي فمن قاس الدین برأیه قرنه الله مع ابلیس. نو څوک چې په دین کې د خپل ځان نه قیاسونه کوي د نصوصو مقابل کې، د الله او د الله د رسول د خبرو مقابل کې عقل جنګي کوي او قیاسونه کوي، نو الله تعالی به د ابلیس سره یو ځای کوي. او بیا دا خبره هم کړې چې ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاییس، د لمر د سپوږمۍ عبادت نه دی شوی مګر په دې قیاسونو باندې. دا خلک چې هر شي ته معبود وایي په همدغه عقل جنګۍ باندې خلک دا شرک کوي. او دا خبره حسن بصري رحمت الله علیه هم کړې ده چې اول هغه څوک چې د نص مقابل کې قیاس وکړه هغه ابلیس و. دلته ورته الله امر کړی و چې ته آدم ته سجده وکړه، داسې قیاس وکړه، عقل جنګي وکړه، وایي زه څنګه ده ته سجده وکړم، زه خو له ده نه بهتر یم، او دا انا خیر منه، زه له ده نه بهتر یم. دا ډېره خطرناکه کلمه ده. په دې باندې انسان هلاکیږي چې انسان ځان ته غوره وایي چې زه بهتر یم. خلقتني من نار وخلقته من طین، تا زه پیدا کړی یم د اور نه او هغه دې پیدا کړی د خټې نه، او اور د خټې نه بهتر دی. او دی په دې خبره کې خطا شو ځکه چې خټه د اور نه بهتره ده. په خټه کې تواضع ده، خلکو ته خیر رسیږي، فایدې رسیږي. او اور چې دی هغه سوځول کوي. په دې خټه کې قسمه قسم نباتات او میوې په دې کې الله تعالی شنې کوي، انسانان د هغو نه فایده اخلي. او اور د الله تعالی د عذاب مظهر دی. قال فهبط منها، ویلی الله تعالی ابلیس ته فهبط منها، نو کته شته کوز شته منها د دې جنت نه. فما یکون لک، نو نه د مناسب ستا دپاره ان تتکبر فیها، دا چې تکبر وکړي ته په دې جنت کې. جنت ستا غوندې کسانو دپاره مناسب ځای نه دی، ستا غوندې سرکشه متکبرو انسانانو دپاره دا مناسب نه ده چې هغه دې په جنت کې اوسیږي. فخرج، نو ته ووځه د جنت نه، انک من الصاغرین، یقینا ته د ذلیلانو نه یې. قال انظرني الى یوم یبعثون، وویلي ابلیس الله تعالی ته انظرني مهلت راکه ماته، الى یوم یبعثون، د هغې ورځې پورې چې دوباره دا انسانان ژوندي کیږي، د دویمې شپېلۍ پورې ماته مهلت راکه چې دا انسانان دوباره د مرګ نه ژوندي کیږي. نو الله تعالی دعا قبوله کړه خو یوازې د اولې نفخې پورې. قال انک من المنظرین، نو الله تعالی ورته وویلې انک من المنظرین، یقینا ته به د هغو کسانو نه یې چې مهلت ورکړی شوی دی، تا ته به مهلت درکول کیږي، یعنې خو د اولې نفخې پورې، د اولې شپېلۍ پورې چې اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکی کوي، تر هغه وخته پورې چې دا ټول انسانان مړه کیږي. او ده دا مطالبه کړې وه چې د دومې نفخې پورې ماته مهلت راکړه. نو الله د اولې نفخې پورې ورته وخت ورکړه. لکه الله تعالی بل ځای کې فرمایلي دي قال فانک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، ته د هغو کسانانو نه چې مهلت درکړی شوی دی الى یوم الوقت المعلوم، د ورځې د هغه معلوم وخته پورې چې هغه اوله شپېلۍ ده چې د هغې نه بعد به د مخلوقات ټول فنا کیږي. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، وویلي ابلیس الله تعالی ته یې وویلې فبما اغویتنی، نو د دې وجې نه چې تا زه سرکشه کړمه او تا زه ګمراه کړمه او تا زه د خپلو نعمتونو نه محرومه کړم، بدبخته دې کړم. د ګمراهۍ نسبت یې الله تعالی ته وکړه چې الله زه خو تا ګمراه کړمه. نو د دې وجې نه لاقعدن لهم صراطک المستقیم، دې لپاره چې زه ګمراه شوم نو زه به دوی هم ګمراه کومه. لاقعدن لهم، نو خامخا کینم به زه لهم د دوی دپاره، یعنې د آدم علیه السلام دپاره او د هغه د اولاد دپاره، صراطک المستقیمه، ستا په نیغه لاره باندې. زه به لکه د قطاع طریقو په شان د آدم علیه السلام او د هغه د اولاد دپاره په لاره کې کینمه، د حق په لاره کې، او د حق د لارې نه به هغوی زه منحرفه کومه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم، نو بیا به راځمه زه دوی ته، بیا به خامخا راځمه دوی ته، من بین ایدیهم، د هغوی د مخې نه، ومن خلفهم، او د هغوی د شا نه، وعن ایمانهم وعن شمائلهم، او د هغو د ښیو طرفونو نه، وعن شمائلهم، او د هغو د چپو طرفونو نه، یعنې د هر طرف نه به دوی ته راځمه، د څلورو طرفونو نه، دې لپاره چې ستا د دین نه یې واړومه. عبدالله ابن عباس فرمایي چې د بره طرف نه شیطان نشي ورته راتلی،
لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله، دې لپاره چې شیطان د بنده او د الله د رحمت په منځ کې حایل واقع نه شي. یعنې د هر طرف نه به زه راځمه او دوی به د الله تعالی د حق لارې نه بندومه. ولا تجد اکثرهم شاکرین، او نه به پیدا کوې ته یا الله تعالی اکثرهم اکثر په دې انسانانو کې شاکرینا شکر گزاره. اکثر انسانان به ته نه پیدا کوي مؤمنان او ستا تابعداران او شکر ایستونکي ستا د نعمتونو، یعنې اکثر به منحرف وي. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نو وویل الله تعالی ابلیس ته اخرج منها، اوزه د جنت نه، مذءوما مدحورا، په داسې حال کې چې ته به عیبجنې، ستا عیب به ویل کېږي، بدحاله به یې، مدحورا او شړلی شوی به یې زما د رحمت نه. لمن تبعک منهم، خامخا هغه څوک چې تابعداري وکړه ستا نه، لمن تبعک منهم، خامخا هغه څوک چې تابعداري وکړه ستا، منهم د دوی نه، لأملأن جهنم، نو خامخا ډکوم به جهنم منکم ستاسو نه، اجمعین د ټولو نه، ستا نه او ستا چې څومره تابعداران دي په انسانانو په پیرانو کې، د هغو نه به جهنم ډکومه. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة، ویا آدم، او وویلې موږ آدم علیه السلام ته، ای آدم اسکن انت وزوجک، اوسېږه ته او ستا بیبي، الجنة په جنت کې، فکلا من حیث شئتما، نو خوراک کوئ تاسې دواړه، من حیث شئتما، د هر ځای نه چې ستاسې خوښه وي. د جنت په نعمتونو کې چې تاسې هر ځای کې د هر نعمت نه استفاده کوئ، نو تاسې د هغه نه خوراک کوئ شئ. ولا تقربا هذه الشجرة، او مه نږدې کېږئ تاسې دواړه هذه الشجرة، د خاص قسم ونې ته، فتکونا من الظالمین، نو شئ به تاسې د ظالمانو نه، په خپلو ځانونو به تاسې ظلم وکئ، تاسې به ځان د الله د نعمتونو نه محرومه کئ. فوسوس لهما الشیطان، نو د شیطان په زړه کې حسد پیدا شو، او شیطان داسې فرصت لټاوه چې څنګه آدم علیه السلام ته او حوا ته نقصان ورسوي. فوسوس لهما الشیطان، نو وسوسه واچوله دوی دواړو ته شیطان، لیبدي لهما ما وري عنهما، دې لپاره چې عاقبت د وسوسې د شیطان دا خبره شي، لیبدي چې ښکاره کي لهما دوی دواړو ته، ما وري هغه چې پټ و، عنهما د دوی نه، من سوآتهما د شرمګاهونو د دوی نه، دا چې مخکې د دوی شرمګاهونه پټ و، شیطان ورته وسوسه واچوله دې لپاره چې د لباس نه محرومه کي او بربنډې کي او شرمګاهونه ښکاره شي. وقال ما نهاکما ربکما، دا د شیطان د وسوسې بیان دی. ابلیس هغوی ته په دې شکل باندې وسوسه واچوله. وقال ما نهاکما ربکما، او وویلې ابلیس آدم او حوا ته، ما نهاکما ربکما، نه یاستې منع کړي تاسې دواړه، ربکما ستاسو رب، عن هذه الشجرة، د دې خاص قسم ونې نه، الا ان تکونا ملکین، مګر دې لپاره چې شی به تاسو به ملکین، ملائک به شئ تاسو، او تکونا من الخالدین، یا دا چې شی به تاسې د همیشه اوسېدونکو نه په جنت کې. الله تعالی تاسې دې لپاره منع کړي یاستئ که تاسې د دې ونې نه خوراک وکړه، بیا به تاسې ملایک وګرځئ، تاسې به همیشه دپاره په جنت کې پاتې شئ. دا داسې ونه ده لکه صورت طه کې ورته وایي شي، هل ادلک علی شجرة الخلد، آیا زه تا ته رهنمایي ونه کړمه علی شجرة الخلد، په هغه ونه باندې چې هغه د همیشه والي ونه ده، که ته د هغه نه خوراک وکړې نو ته به همیشه په جنت کې پاتې شي. وخاصمهما، او قسمونه یې وکړه دوی دواړو ته، قاسمه د باب مفاعله د مبالغې دپاره ده، یعنې ډېر زیات قسمونه یې ورته وکړه. وخاصمهما، او قسمونه یې وکړه دوی دواړو ته د الله تعالی په نوم باندې، انی لکما لمن الناصحین، چې یقینا زه لکما ستاسو دپاره، لمن الناصحین، خامخا د نصیحت کوونکو نه یم، زه ستاسې خیرخوا یم، تاسې د دې ونې نه خوراک وکړئ دې لپاره چې همیشه په دې نعمتونو کې پاتې شئ. او مؤمن کله کله د الله تعالی په نوم باندې دوکه کېږي، نو ځکه د الله په نوم باندې قسم ورته وکړه. فدلاهما بغرور، فدلاهما، راکوز یې کړل دوی دواړه د هغه اوچتې درجې نه
راښکته کړه بغرور په دوکې باندې. او دوکه دا وه چې په دروغ باندې د الله تعالی په نوم باندې قسم وکړه ورته. عبدالله بن عباس فرمایي غرهما بالیمین، هغوی دواړه د الله تعالی په نوم باندې په قسم کولو سره دوکه کړه. او آدم علیه السلام دا ګمان کاوه چې د الله تعالی په نوم باندې به هېڅوک په دروغ باندې قسم نه کوي. فلما ذاق الشجرة، نو کله چې ذاق الشجرة، کله چې وڅکله هغوی د دې ونې نه، یعنې خوراک یې ځینې وکړه، د هغو ذایقه یې معلومه کړه، یعنې خوراک یې ځینې وکړه. بدت لهما سوآتهما، بدت لهما، نو ښکاره شو دوی دواړو ته، سوآتهما، شرمګاهونه د دوی عورتونه یو بل ته ښکاره شوه. کوم لباس د جنت چې الله تعالی ورکړی و، هغه لباس ځینې الله تعالی واخیسته. وطفقا یخصفان علیهما، او شروع شو دواړه یخصفان علیهما، چې نښلولې په ځانونو باندې من ورق الجنتې، د پاڼو د جنت نه، د جنت د ونو پاڼې په ځانونو باندې نښلولې، یعنې ځان یې په هغو باندې پټاوه. نو دې نه معلومیږي چې د انسانانو فطرت دا دی چې انسانان د چا چې فطرت سلیم فطرت وي، هغه هېڅکله نه غواړي چې بربنډ شي او د هغه شرمګاه او عورت دې بل چا ته ښکاره شي. وناداهما ربهما، او آواز وکړه دوی دواړو ته ربهما، رب د دوی، الم انهکما عن تلکما الشجرة، آیا نوی منع کړي ما تاسې دواړه عن تلکما الشجرة، د دغې ونې نه، واقل لکما، آیا نو ویلې ما تاسو ته، واقل لکما، او تاسو ته مې دا خبره نه وه کړې، ان الشیطان لکما عدو مبین، چې یقینا شیطان ستاسو دپاره دښمن دی، مبین ښکاره دښمن، چې د هغه دښمني ستاسې مقابل کې بالکل ښکاره ده. نو الله تعالی آدم علیه السلام ته دا خبره وکړه. بعض روایاتو کې راغلي چې دا خبره ورته وکړه چې دا کوم نعمتونه چې ما درکړي وو په جنت کې، آیا دا ستا دپاره کافي نه وه؟ نو آدم علیه السلام الله ته وویل چې دا زموږ دپاره کافي وه، خو ستا په عزت باندې د زما قسمي، ما ظننت ان احدا من خلقك يحلف بك كاذبا، ما دا فکر نه کاوه چې ستا په دې مخلوقاتو کې به یو کس ستا په نوم باندې په دروغو باندې قسم کوي. نو الله ورته وویل چې زما دې په خپل عزت باندې قسم چې تا به ځمکې ته زه کوزومه، او هلته به د مشقتونو ژوند بیا. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، نو وویل آدم و حوا ربنا ای رب زمونږ، ظلمنا انفسنا، ظلم کړی دی موږ په خپلو ځانونو باندې، چې الله تعالی موږ دا خطا کړې ده د کومې ونې نه چې تا منع کړي وو چې د هغې نه موږ خوراک کړی دی. مخکې د ابلیس باره کې تیر شو چې ابلیس د خپلې خطا نسبت الله ته وکړه، فبما اغویتني، چې زه تا ګمراه کړی یم. آدم علیه السلام و حوا د خپلې خطا نسبت ځان ته کوي، ربنا ظلمنا انفسنا، او الله په دې باندې خوشحالیږي چې بنده په خپله ګناه باندې اعتراف وکړي. ربنا ظلمنا انفسنا، ای ربه زمونږ، ظلمنا انفسنا، موږ ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باندې. او دا هغه کلمات دي چې په سوره بقره کې الله ذکر کړي وو، فتلقى آدم من ربه کلمات، چې آدم علیه السلام د خپل رب نه څه کلمې زده کړي، او هغه کلمې بیا ویلې چې هغه دا کلمات دي. ربنا ظلمنا انفسنا، ای ربه زمونږه، ظلمنا انفسنا، ظلم کړی دی موږ په خپلو ځانونو باندې، وان لم تغفر لنا وترحمنا، او که بخښنه ونه کړې ته موږ ته، وترحمنا، او په موږ باندې رحم ونه کړې، لنکونن من الخاسرین، نو خامخا شو به موږ من الخاسرین، د زیانکارانو نه، نقصان به وکړو موږ به تباه و برباد شو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، نو ویل الله تعالی اهبطوا کوز شئ تاسو، بعضكم لبعض عدو، تاسې د جنت نه کوز شئ، ځمکې ته کوز شئ. آدم علیه السلام و حوا او ابلیس، یا د آدم علیه السلام په ضمن کې ټولو انسانانو ته الله خطاب کوي، تاسې ځمکې ته کوز شئ. بعضكم لبعض عدو، په داسې حال کې چې بعضې ستاسو به د بعضو نورو دښمنان یي. چا دا خبره کړې چې ابلیس به ستاسې دښمن وي، تاسې به دغه دښمنان یاستئ. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقینا شیطان ستاسو لپاره دښمن دی، نو تاسې هغه په دښمنۍ باندې ونیسئ. یا دا دی چې انسانانو کې به
یو د بل دښمنان د مختلفو نظریاتو والا، د مختلفو ډلو والا، او هر ډله به د بل ډلې دښمنان وي. ولکم فی الارض مستقر، او ای به ستاسو دپاره په ځمکه کې مستقر ځای د استوګنې، ومتاع او فایده اخیستل د دنیا د نعمتونو نه، الی حین تر یو وخته پورې، تر هغه وخت پورې چې کله ستاسې اجل پوره کېږي او تاسې مړه کېږئ. یعنې په دنیا کې به ستاسې استوګنه او ستاسې ژوند همیشه نه وي. قال فیها تحیون، او الله ورته وفرمیل فیها تحیون، په دې ځمکه کې به تاسې ژوند کوئ، وفیها تموتون، او په دې ځمکه کې به تاسې مړه کېږئ او تاسې به په دې کې دفن کېږئ. ومنها تخرجون، او د دې ځمکې نه به تاسې را ایستلی کېږئ. د قیامت په ورځ به الله تاسې د دې ځمکې نه راوباسي، دې لپاره چې الله تاسو سره حساب وکړي او جزا درکړي. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. الله بل ځای کې فرمایي د دې ځمکې نه ما تاسې پیدا کړي یاستئ، دوباره به تاسې په دې ځمکه کې زه بیرته واپس کومه. ومنها نخرجکم تارة اخرى، او د دې ځمکې نه به زه دوباره تاسې بیا راباسم. یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. اوس الله تعالی بعض نعمتونه ذکر کوي. په اول کې الله تعالی د لباس نعمت ذکر کوي. یا بني آدم، ای اولاد د آدم علیه السلام، قد انزلنا علیکم لباسا. جاهلیت په زمانه کې چې به د خلکو طوافونه کول، مشرکانو به بربند طوافونه کول، لباسونه به په ځان باندې حرامول، نو الله تعالی په دغه رسوماتو باندې رد کوي چې دا د شیطان تابعداري ده. او لباس الله دې لپاره پیدا کړی دی چې تاسې په هغه باندې خپل شرمګاهونه او عورتونه پټ کړئ او تاسې د زینت لپاره هغه استعمال کړئ. یا بني آدم، ای اولاد د آدم علیه السلام، قد انزلنا علیکم، یقینا نازل کړی دی موږ په تاسو باندې، یعنې پیدا کړی مې دی ستاسو لپاره، لباسا، لباس، دوه قسمه لباس الله پیدا کړی دی. یو لباس دا دی یواری سوآتکم، هغه لباس چې پټوي عورتونه ستاسو د شرمګاهونو د عورتونو د پټولو دپاره ما تاسو ته لباس پیدا کړی دی. وریشن، او د زینت لباس مې تاسو دپاره پیدا کړی دی، هغه لباس مې پیدا کړی چې تاسې په هغه باندې ځان ښایسته کوئ. ریش اصل کې بڼکو ته وایي، د مرغه بڼکې، نو لکه څنګه چې د مرغه بڼکې د هغه دپاره لباس دی او زینت دی، نو همدقسې د انسانانو دپاره دا لباس زینت دی. ولباس التقوی ذلک خیر، ولباس التقوی ذلک خیر. اوس الله تعالی د تقوا ترغیب ورکوي. ولباس التقوی، او لباس د تقوا ذلک، دغه لباس خیر، دا بهترین لباس دی. د دې ظاهري لباس په نسبت باندې الله فرمایي تاسې د تقوا په لباس باندې ځان ښایسته کړئ، دا بهترین لباس دی. ذلک من آیات الله، ذلک دا مخکې چې کوم څه ذکر شو چې الله تعالی ستاسې لپاره لباس پیدا کړی دی چې تاسې په هغه باندې خپل عورتونه پټوئ او ستاسې د زینت لپاره. من آیات الله، چې ویستلې د هغو نه لباسهما، جامې د هغوی، لیوریهما سوآتهما، دې لپاره چې وښیي دوی ته، ښکاره کړي دوی ته، سوآتهما، عورتونه د هغوی یو بل ته ښکاره کړي. دلته الله تعالی نسبت د لباس د ایستلو شیطان ته کړی دی، ځکه چې شیطان د آدم علیه السلام او د حوا د لباس د ایستلو سبب وګرځېده، د هغه دا وسوسه د دې خبرې سبب وګرځېده. نو الله فرمایي چې همیشه دپاره شیطان د دې خبرې کوشش کوي چې تاسې بربند کړي، لکه ستاسې د مور پلار باره کې چې دا وسوسه ورته واچوله او هغوی د لباس ته محرومه کړه. انه یراکم هو وقبیله، ان د شیطان لوی مقصد دا دی چې انسانان بربند کړي. انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم، یقینا دا شیطان یراکم ویني تاسو، هو وقبیله، خپله دا شیطان او د شیطان قبیله، د شیطان لښکرې او د شیطان نسل، من حیث لا ترونهم، د هغه ځای نه چې تاسې دوی نه یې. شیطان او د شیطان د نسل جنات تاسې په هغه طریقه باندې اینې چې تاسې نه یې، تاسې هغوی په خپل اصلي شکل کې نه یې او دوی تاسې په خپل اصلي شکل کې یې. نو دا ډېر خطرناک دښمن دی، ځکه چې کله انسان ته خپل دښمن معلومیږي نو سړی د هغه نه
کولی شي ځان وساتي. لیکن دا چې دښمن ته نه او تا باندې حمله کوي دا ډېر خطرناک دښمني. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. انا جعلنا الشیاطین، یقینا من ګرځولي دي شیطانان اولیاء دوستان للذین لا یؤمنون د هغو کسانانو دپاره چې ایمان نه راوړي. دا شیطانان د کافرانو دوستان دي. څوک چې د الله تعالی د کتاب نه مخ واړوي بیا الله تعالی شیطان په هغه باندې مسلط کوي. لکه الله تعالی فرمایي په سورة زخرف کې الله فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. او هغه څوک چې د الله د ذکر نه د رحمان د ذکر نه چې قرآن دی د دې نه سترګې پټې کړي نقید له شیطانا نو شیطان به په هغه باندې مسلط کما او دا شیطان به همیشه باید د ملګری. واذا فعلوا فاحشة او کله چې وکړي دا مشرکان فاحشة څه فاحشه او قبیح عمل داسې ګناه وکړي چې هغه انتهایی بده ګناه لکه یو ګناه به دوی دا کوله چې د الله د کور نه به بربند طوافونه کول او دا خبره به کوله دا کوم لباسونه چې موږ مخکې استعمال کړي دي په دې لباسونو کې موږ ګناه کړې ده نو په دې لباسونو کې موږ باید طواف ونه کړو. قالوا وجدنا عليها آباءنا. نو کله چې داسې فاحش عمل کوي الله فرمایي د خپل د دې فاحش کار دپاره دوه دلیله وایي. اول دلیل دا دی قالوا وایي دوی وجدنا عليها آباءنا موندلی دي منګه علیها په دې فاحشه باندې آباءنا خپل پلرونه او نیکونه. پس دا زموږ د پلارو د نیکه طریقه ده نو ځکه موږ کوو. زموږ مشرانو به داسې بربند طوافونه کول. والله امرنا بها او بل استدلال په دې خبره کوي الله ته د دروغو نسبت کوي او وایي چې والله امرنا بها او الله تعالی امر کړی دی موږ ته په دې باندې. نو د هغو دلیل یو د خپلو مشرانو تقلید دی کورکورانه تقلید د خپلو مشرانو او بل په الله باندې دروغ ویل. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. نو د اول دلیل رد ته خو ضرورت نشته دی. الله تعالی د دوی په دوم دلیل باندې رد کوي چې دوی دا خبره کوله چې والله امرنا بها چې الله موږ ته په دې باندې امر کړی دی نو الله په دې خبره باندې رد کوي. قل ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم ان الله لا یأمر بالفحشاء. یقینا الله تعالی امر نه کوي بالفحشاء په فحشا باندې په داسې ناوړه اعمالو باندې الله تعالی امر نه کوي. اتقولون علی الله بلکې وایي تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې ستاسو سره په هغې باندې کوم علم نشته دی ستاسو سره په هغه باندې کوم دلیل نشته دی هسې په دروغو باندې تاسې د دې خبرو نسبت الله ته کوئ. قل امر ربي بالقسط. اوس الله تعالی خپل مأمورات ذکر کوي چې الله په دې خبرو باندې امر کوي په دې فحشا باندې او په داسې ناوړو اعمالو باندې الله امر نه کوي. قل امر ربي بالقسط. ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم امر ربي امر کړی دی رب زما بالقسط په عدل او په انصاف باندې. زما رب خو د دې خبرې امر کوي چې تاسې د عدل او د انصاف نه کار واخلئ. واقیموا وجوهکم عند كل مسجد. او زما رب د دې خبرې امر کوي اقیموا وجوهکم چې تاسې برابر کوئ خپل مخونه عند كل مسجد په وخت د هر مسجد کې یعنی په وخت د هرې سجدې کې په هرې سجدې کې تاسې بالکلیه د الله تعالی طرف ته متوجه شئ یعنی تاسې سجدې یوازې د الله دپاره وکړئ. ودعوه مخلصین له الدین. او زما رب د دې خبرې امر کوي ودعوه چې تاسو عبادت وکړئ د الله تعالی مخلصین له الدین په داسې حال کې چې تاسې خالص ګرځونکي یاستئ الله تعالی ته الدین عبادت لره او دعا لره. دعا یوازې د الله نه وغواړئ عبادت یوازې د الله تعالی وکړئ. په عبادت کې د الله سره بل هیڅوک مه شریکوئ. حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه د دې آیت معنا داسې بیانوي واقیموا وجوهکم عند كل مسجد. په دې کې مقصد دا دی چې الله تعالی دې بندګانو ته په عبادت کې په استقامت باندې امر کوي چې تاسې عبادت د پیغمبرانو په طریقه باندې وکړئ. ودعوه مخلصین له الدین. په دې کې الله تعالی په اخلاص باندې امر کوي چې تاسې عبادت خالص د الله دپاره وګرځوئ. ځکه عمل هیڅ عمل الله تعالی نه قبلوي تر څو پورې چې دغه دوه شرطه پکې نه وي. یو دا چې عمل د الله د پیغمبر په طریقه باندې بل دا چې عمل خالص د الله دپاره وي. کما بدأکم تعودون. کما بدأکم
لکه څنګه چې په اول ځل باندې تاسې الله پیدا کړي یاستئ تعودونه نو تاسې به بیرته مغه حالت ته واپس کیږئ. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. انسانان دوه قسمه دي. فریقا هدا یوې ډلې ته الله تعالی هدایت کړی دی، و فریقا حق علیهم الضلاله او یو بله ډله حق علیهم ثابته شوې ده په هغوی باندې الضلاله ګمراهي. الله تعالی ځینو انسانانو ته هدایت کړی دی او بعضې انسانان الله ګمراه کړي دي او الله فعال لما یرید دی او د الله نه څوک دا تپوس نشي کولی چې ولې داسې وکړه. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. اوس الله تعالی د دومې ډلې حالت ذکر کوي چې ولې الله په دوی باندې د ګمراهۍ فیصله کړې ده. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یقینا دوی اتخذوا الشیاطین نیولي دي شیطانان په چا باندې چې الله د ګمراهۍ فیصله کړې ده. د دې وجه دا ده اتخذوا الشیاطین چې نیولي دي دوی شیطانانو لره اولیاء دوستان من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. مخکې د صورت په سر کې دا خبره ذکر شوه چې تاسې د ما انزل الله تابعداري وکړئ او تاسې د هغه نه بغیر نور اولیا ځان دپاره مه نیسئ، د بل چا تابعداري مه کوئ. نو دوی د الله د تابعدارۍ په ځای باندې د ما انزل الله د تابعدارۍ په ځای باندې د شیطان تابعداري کړې ده. ویحسبون انهم مهتدون، او دوی ګمان کوي انهم مهتدون چې دوی په هدایت باندې دي. یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یو مشرکانو به چې کله طواف کاوه نو طواف به یې بربنډ کاوه او دا خبره به کوله چې دا کومې جامې چې موږ همیشه اغوندو په دې کې موږ نه ګناهونه شوي دي، نو په دې جامو کې الله تعالی ته طواف کول مناسب نه دي. نو زنانو به هم بربنډ طوافونه کول. نو الله تعالی د دوی په دې جاهلانه رسم باندې رد کوي. یا بني آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، خذو زینتکم، ونیسئ تاسې زینتکم زینت خپل، تاسې خپل د زینت جامې ونیسئ یعنې وایغوندئ عند کل مسجد په وخت د هر مانځه کې او د هر طواف په وخت کې د هر مسجد په خوا کې چې تاسې مونځ کوئ یا تاسې د بیت الله په خوا کې طواف کوئ نو تاسې خپل د زینت جامې ځان سره ونیسئ، د زینت جامې واغوندئ. یعنې الله تعالی ته انسان په داسې حالت کې ودرېږي چې هغه د زینت حالت وي. د مانځه په وخت کې تاسې د زینت لباس واغوندئ، خپل ښایسته لباس تاسو استعمال کړئ. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، او تاسې د الله د نعمتونو نه خوراک کوئ. واشربوا او څښاک کوئ تاسو. ولا تسرفوا او تاسې د حد د ضرورت نه اضافه اسراف مه کوئ. اسراف تاسو مه کوئ. اسراف دا معنی چې یو خو د ضرورت نه اضافه تاسې مه استعمالوئ، او بله دا چې تاسې د الله نعمتونه په معصیت کې مه استعمالوئ. تاسې د الله نعمتونه د الله په نافرمانۍ کې مه استعمالوئ. خصوصا تاسې د الله په نعمتونو کې شرک مه کوئ چې نعمتونه الله درکړي دي او تاسې نسبت بل چاته کوئ. انه لا يحب المسرفین، یقینا الله تعالی محبت نه کوي د اسراف کوونکو سره. د هغه کسانانو سره الله محبت نه کوي څوک چې اسراف کوي یا دا چې څوک د الله نعمتونه د الله په معصیت کې استعمالوي یا د الله په دې نعمتونو کې د حد نه تجاوز کوي، د ځان نه پکې تحلیل او تحریم کوي، یا دا نعمتونه چې الله ورکړي دا په دې کې شرک کوي، د غیر الله په نوم باندې نظر کوي. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. ورته وفرمایي ای نبي صلی الله علیه وسلم، من حرم زینة الله، څوک دی هغه څوک حرم زینة الله، یا من حرم چا حرام کړي دي زینة الله زینت د الله تعالی، التي اخرج لعباده هغه زینت چې الله تعالی پیدا کړی دی راویستلی دی یعنې پیدا کړی دی لعباده د خپلو بندګانو دپاره، والطیبات من الرزق او هغه پاکیزه نعمتونه من الرزق د رزق د الله تعالی نه. دا کوم زینت چې الله د خپلو بندګانو دپاره پیدا کړی دی، که په خوراکونو کې دی، که هغه په لباسونو کې دی، که په څښاک کې دی، که په نورو شیانو کې دی، دا نعمتونه چې الله د خپلو بندګانو دپاره پیدا کړي دي دا نعمتونه چا د الله په بندګانو باندې حرام کړي دي؟ دا خو الله د خپلو بندګانو د فایدې لپاره پیدا کړي دي. لکه بعضې کسانو چې هغوی به په ځان باندې د الله بعضې نعمتونه حرامول د جاهلیت په زمانې کې او دا یې دین ګاڼه، نو الله فرمایي دا نعمتونه الله دې لپاره پیدا کړي چې تاسې د هغه نه استفاده وکړئ.
قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامة. ورته وفرمایي نبی صلی الله علیه وسلم هي للذین آمنوا، دغه نعمتونه او دا طیبات او دا زینت للذین آمنوا دا د هغو کسانانو دپاره دی چې مؤمنان دي فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې. په ژوند د دنیا کې اصل کې الله دا پیدا کړي د مؤمنانو دپاره دي. د دې اصلي مستحق مؤمنان دي، اگر چې بیا کافران هم د هغو سره په دې کې شریک دي، هغوی هم استفاده کوي، خو اصل کې پیدا کړي الله د مؤمنانو دپاره دي. خالصة یوم القیامت، او خالص به د مؤمنانو دپاره د قیامت په ورځ باندې. د قیامت په ورځ به کافران د مؤمنانو سره په دې کې شریک نه وي. کذلک نفصل الآیات، همدغه رنګه الله فرمایي په تفصیل سره بیانوو موږ الآیات آیتونه خپل لقوم یعلمون دپاره د فایدې د هغو خلکو چې هغه پوهیږي، په دې کې سوچ او فکر کوي. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اوس په دې آیت کې الله تعالی د خپل محرماتو ذکر کوي چې الله دا شیان حرام کړي دي. دا د الله د پاکیزه نعمتونه دا تاسې په ځان باندې مه حراموئ. د الله حرام دغه شیان دي چې الله یې ذکر کوي. قل ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم انما حرم، یقینا حرام کړي دي ربي یا زما رب الفواحش، فواحش ټول هغه ګناهونه چې هغه عقلا هم قبیح دي او شرعا هم قبیح دي. ما ظهر منها، هغه ګناهونه ظهر منها چې ښکاره د دې فواحشونه، وما بطن او هغه چې پټي. دغه فحشا که څوک په ښکاره باندې کوي، که څوک یې پټه باندې کوي، دا الله تعالی حرام کړي دي. والاسم والبغي، او عام ګناهونه الله تعالی حرام کړي دي. والبغي، او ظلم او تجاوز الله حرام کړی دی بغیر الحق، په ناحق باندې. د الله په بندګانو باندې ظلم دا الله حرام کړی دی. والاسم کې مراد هغه ګناهونه دي چې د هغو تعلق د حقوق الله سره دی. د البغي نه مراد هغه ګناهونه دي چې د هغو تعلق د حقوق العباد سره دی. وان تشرکوا بالله، او دا چې تاسې شریک وګرځوئ د الله تعالی سره ما لم ينزل به سلطانا، هغه څه او هغه څوک تاسې د الله سره شریک وګرځوئ لم ينزل به، چې نه نازل کړی الله تعالی به په شراکت د هغه باندې سلطانا هیڅ کوم دلیل، چې تاسې د الله سره داسې څوک شریک وګرځوئ چې د هغه په شراکت باندې الله کوم دلیل نه نازل کړی، یعنې الله هغه ځان سره شریک نه ګرځولی، که هغه د الله پیغمبران دي، که ملائک دي، که لمر سپوږمۍ ده، که ستوري دي، که نور مخلوقات د الله دي. وان تقولوا علی الله، او دا چې تاسې وایي په الله تعالی باندې ما لا تعلمون، هغه خبرې چې تاسې په هغو باندې نه پوهیږئ. یعنې دا چې تاسې الله ته د دروغو نسبت کوئ، یوه خبره الله نه کړي او تاسې په دروغو باندې الله ته نسبت کوئ، دا شیان الله حرام کړي دي. ولکل امة اجل، اوس دا خلک چې شرک کوي او دا ګناهونه کوي، نو الله تعالی ولې نه هلاک کوي؟ الله دې لپاره جواب ذکر کوي. ولکل امة اجل، او د هر امت مکذبه دپاره، د هغو د هلاکت دپاره اجل، یوه ټاکلې نیټه ده. د هر امت د هلاکت دپاره الله عز وجل یو خاص وخت ټاکلی دی. فاذا جاء اجلهم، هر کله چې راشي اجلهم، نیټه د عذاب د دوی او د هلاکت د دوی، لا یستأخرون ساعة، نو نه به شي وروسته کېدلی هغوی یو ساعت، ولا یستقدمون، او نه به د هغه نه یو ساعت مخکې کېدی شي. وجعلنا لمهلكهم موعدا، الله فرمایي چې ما د دې خلکو د هلاکت دپاره، د دې مکذبینو د هلاکت دپاره خاص وخت ټاکلی دی، چې د هغه وخت نه یو ساعت نه مخکې کېدی شي، نه وروسته کېدی شي. یا بني آدم اما یأتینکم رسل منکم، ای اولاد د آدم علیه السلام، اما یأتینکم رسل منکم، که چېرته راغله تاسو ته رسل منکم، پیغمبران ستاسو نه. یعنې آدم علیه السلام چې کله الله راکوز که د جنت نه، الله دغه خطاب هم ورته کړی و، او د آدم علیه السلام په ضمن کې الله ټولو انسانانو ته دا خطاب کړی دی. یا بني آدم، ای اولاد د آدم علیه السلام، اما یأتینکم، که چېرته راغلل تاسو ته رسل منکم، پیغمبران ستاسو نه، ستاسې د جنس نه، انسانان یعنی، یقصون علیکم آیاتی، چې بیانوي په تاسو باندې آیاتی آیتونه زما. فمن اتقا و اصلح، نو هغه څوک چې تقوا یې اختیار کړه،
د الله په اوامر باندې عمل وکړه او د محرماتو نه ځان وساته. واصلح او خپل عمل اصلاح کړه. فلا خوف علیهم نو نه به یې هېڅ قسم ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کېږي د هغو نعمتونو پسې کوم نعمتونه چې په دنیا کې د دوی نه پاتې دي. والذین کذبوا بآیاتنا او هغه څوک چې د دروغو نسبت یې وکړه زموږ آیتونو ته واستکبروا عنها او تکبر یې وکړه زموږ د آیتونو نه یعنې د ایمان نه ځان واستکبروا عنها یعنې د الله تعالی د آیتونو نه تکبر وکړه د الله تعالی په آیتونو باندې د ایمان راوړلو نه تکبر وکړه ځان یې لوی وګڼه. اولئک اصحاب النار دا قسم خلق د جهنم د اور والا دي. هم فیها خالدون دوی به د جهنم په اور کې همیشه دپاره وي. فمن اظلم نو څوک ډېر لوی ظالم دی ممن افترا علی الله کذبا د هغه چا نه چې جوړوي په الله تعالی باندې دروغ او الله ته نسبت کوي او کذب بآیاته یا تکذیب کوي د آیتونو د الله تعالی د الله آیتونه دروغ ګڼي. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب اولئک دا کسانان چې په الله باندې دروغ وایي د الله تعالی د آیتونو تکذیب کوي ینالهم نصیبهم رسیږي به دوی ته نصیبهم برخه د دوی من الکتاب د هغه څه نه چې هغه لیکلی شوي دي د دوی دپاره په دنیا کې به دوی ته هغه برخه رسیږي د رزق هغه برخه به دوی ته رسیږي چې کوم رزق ورته الله لیکلی او هغه اجل به دوی پوره کوي کوم اجل چې ورته الله لیکلی. حتی اذا جاءتهم رسلنا تر دې پورې کله چې راشي دوی ته زموږ استازي ملایک ورته راشي یتوفونهم چې د هغو روحونه قبض کوي. قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله نو ملایک به دوی ته ووایي اینما کنتم تدعون من دون الله چیرته دي هغه کسانان تدعون من دون الله چې تاسو عبادت کوو د هغو ما سوا د الله نه هغه ستاسې معبودان چیرته دي تاسې چې به ورباندې نازېدلی چې دا به زموږ شفاعت کوي او د الله د عذابه به موږ بچ کوي هغه چیرته دي چې تاسې د الله د عذابه خلاص کړي. قالوا ضلوا عنا نو دا مکذبین به ووایي ضلوا عنا هغه زموږ نه غایب شو زموږ نه ورک شو. وشهدوا على انفسهم او ګواهي به وکړي په خپلو ځانونو باندې انهم كانوا کافرین چې یقینا و دوی کافرین کافران په خپل جرم باندې به اعتراف وکړي لیکن بیا به فایده نه ورکوي. دا کوم الهه چې دوی ورته عبادت کوو که هغه انبیاو که اولیاو او که هغه نور نیکان خلکو که بوتان و نو د هغو باره کې به دوی وایي چې هغه ضلوا عنا هغه زموږ نه ورک شوه او موږ ته څه فایده ونه رسوله. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم نو الله تعالی به ورته امر وکړي ادخلوا في امم الله به ورته ووایي د قیامت ورځ باندې ادخلوا في امم داخل شئ تاسې په هغه امتونو کې قد خلت من قبلكم چې هغه تېر شوي وو مخکې ستاسو نه من الجن والانس د پیرانو نه او د انسانانو نه فی النار د جهنم په اور کې داخل شئ. کلما دخلت امة هر کله چې داخل شي د جهنم اور ته امة یوه ډله لعنت اختها نو لعنت به وایي هغه ډله اختها یعنې په خپلو مشابه خلکو باندې په هغه خلکو باندې چې هغه دوی سره مشابه دي په دې کفر کې او په تکذیب کې. علامه علوسي وایي چې دا کوم تابعداران دي دا تابعداران به په خپلو متبوعینو باندې لعنت وایي. دا کوم مشران چې خلک یې ګمراه کړي دي کشران به په هغو باندې لعنت وایي. شاګردان به په خپلو استادانو باندې او دا عام خلک به په خپلو لیډرانو باندې او هر هغه څوک چې هغه د ګمراهۍ دعوتګران دي نو کشران به په هغو باندې لعنت وایي. لکه بل ځای کې الله دا خبره ذکر کړي ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا بیا د قیامت په ورځ به تاسې یو په بل باندې کفر کوئ یو د بل نه به انکار کوئ او تاسې به یو بل باندې لعنت وایي. حتی اذا ادارکوا فیها جمیعا تر دې پورې اذا ادارکوا فیها کله چې یو بل پسې ورسیږي او راجمع شي دا ټول راجمع شي فیها په دې اور د جهنم کې جمیعا ټول تابعداران او متبوعین ټول د جهنم په اور کې راجمع شي. قالت اخراهم لاولاهم نو او به وایي اخراهم وروستني د دوی نه لاولاهم په باره د مخکینیو د دوی کې
دا تابعداران به د خپلو متبوعینو باره کې ووایي، دا کشران به د خپلو مشرانو باره کې الله ته پیشنهاد وکړي، ربنا هؤلاء اضلونا، یا رب زمونږه هؤلاء دا کسانان چې وو اضلونا دوی مونږ ګمراه کړي یاستو، فآتهم عذابا ضعفا من النار، نو ورکه دوی ته عذابا عذاب ضعفا دوچند من النار د جهنم د اور نه. یا الله تعالی دې خلکو مونږ ګمراه کړي وو نو دوی ته 2 چنده عذاب ورکه. لکه سورة احزاب کې الله دا خبره ذکر کړي چې دا کشران به ووایي ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یا رب زمونږ د خپلو مشرانو او د خپلو کبراو تابعداري کړې وه، فاضلونا السبیلا، نو هغوی موږ د الله د حق لارې نه ګمراه کړي وو. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، یا رب زمونږ دوی ته ورکړي 2 چنده عذاب او ډېر لوی لعنت ورباندې وکړي. قال لكل ضعف، نو الله تعالی به دوی ته وفرمایي لكل ضعف، د هر یو دپاره په تاسو کې ضعف 2 چنده عذاب دی، یعنې د هر یو عذاب په خپل ذات کې لوی زیات عذاب دی. ضعف معنا یعنې عذاب هم زیات دی، ځکه د جهنم د اور عذاب که لږ هم یا ډېر زیات لوی عذاب دی. ولکن لا تعلمون، لیکن تاسو نه پوهېږئ په هیبت د دې عذاب باندې. وقالت اولاهم لاخراهم، او وبوایي اولاهم هغه مخکیني د دوی نه، لاخراهم وروستنیو د دوی ته، یعنې مشران به خپلو کشرانو ته ووایي، متبوعین به خپلو تابعدارانو ته ووایي فما کان لکم علینا من فضل، فما کان لکم نو نو ستاسو دپاره علینا په موږ باندې من فضل کم فضیلت، ستاسې په موږ باندې کم فضیلت نشته دی چې موږ ته الله عذاب 2 چنده راکړي او تاسې ته الله تعالی 1 چنده عذاب درکړي. فذوقوا العذاب، نو وڅکئ تاسې د الله تعالی عذاب بما کنتم تکسبون، په سبب د هغو بدو اعمالو باندې چې تاسې کسب کول. ان الذين كذبوا بآياتنا، اوس الله تعالی تخفیف و بشارت ذکر کوي. ان الذين كذبوا بآياتنا، یقینا هغه کسانان چې د دروغ نسبت کړی دی زموږ آیتونو ته، واستکبروا عنها، او تکبر کړی دی زموږ د آیتونو نه، د تکبر د وجې نه زما په آیتونو باندې ایمان نه دی راوړی. لا تفتح لهم ابواب السماء، نه به شي خلاصېدلی دوی دپاره ابواب السماء دروازې د اسمان، یعنې د هغو د اعمالو دپاره به د اسمان دروازې نه خلاصېږي چې اعمال اسمان ته پورته شي، لکه د مؤمنانو اعمال چې الله اسمان ته پورته کوي. یا دا معنی چې د هغو د ارواحو دپاره به د اسمان دروازې نه خلاصېږي، کله چې د هغو ارواح واخیستلی شي نو د هغو د روحونو دپاره به د اسمان دروازې نه خلاصېږي، لکه د مؤمنانو ارواحو دپاره چې د اسمان دروازې خلاصېږي. لکه حدیث کې راغلي کله چې کافر مړ کېږي ملک الموت چې کله د سر په خوا کې کینی، ملک الموت ورته وایي چې ایتها النفس الخبیثه اخرجي الى سخط من الله وغضب، ای خبیثه روحه ته راووځه د الله تعالی قهر ته، د الله غضب ته راووځه، او په ډېر بدبویه حالت کې به دا روح راووځي. نو په هره ډله د ملایکو چې تېرېږي نو ملایک به وایي چې ما هذه الروح الخبیثه، چې دا خبیث روح د چا دی؟ تر دې پورې چې کله اسمان دا نږدې اسمان ته ورسېږي فیستفتح فلا یفتح له، نو د اسمان د دروازې د خلاصېدو اجازه به وغوښتل شي، فلا یفتح له، نو د اسمان دروازې به د هغه دپاره نه خلاصېږي. نو لا تفتح لهم ابواب السماء، دا معنی چې د هغو د ارواحو دپاره به نه خلاصېږي ابواب السماء دروازې د اسمان. ولا يدخلون الجنة، او نه به داخلېږي جنت ته، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تر دې پورې چې داخل شي اوښ فی سم الخیاط په هغه سوري د ستنې کې، دې ته ویل کېږي تعلیق بالمحال. دوی به تر هغه پورې جنت ته نه داخلېږي تر څو پورې چې اوښ نه داخل شوی د ستنې په سوري کې. نو اوښ خو د ستنې په سوري کې داخلېدلی نه شي، ځکه اوښ ډېر غټ شی دی او د ستنې سوری ډېر وړکی دی. معنی دا ده چې دوی به جنت ته بلکل نشي داخلېدی. دې ته ویل کېږي تعلیق بالمحال. لکه د اوښ داخلېدل چې د ستنې په سوري کې محال دي، ناممکن دي، نو همدغه رنګه د دوی داخلېدل جنت ته ناممکن دي. وکذلک نجزي المجرمین، الله فرمایي همدغسې جزا ورکوو موږ مجرمانو ته. لهم من جهنم مهاد، ای به د دوی دپاره من جهنم د جهنم نه مهاد فرش
د دوی فرش به د جهنم د اور نه وي د هغو د لاندې ومن فوقهم غواش او د هغو د پاسه به وي غواشن بړستنې د اور د جهنم لاندې به هم د جهنم اوري او د پاسه به هم د جهنم اوري وکذلک د هر طرف نه به دوی باندې د جهنم اور احاطه کړي وکذلک نجزي الظالمین او هم دقسې جزا ورکوو موږ ظالمانو ته والذین آمنوا وعملوا الصالحات اوس الله تعالی د نیکانو خلکو لپاره بشارت ذکر کوي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسانان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي لا نکلف نفسا الا وسعها نه مکلف کوو موږ هیڅ نفس الا وسعها مګر په اندازې د طاقت د هغه باندې د دې مقصد دا دی چې د جنت حاصلول کوم سخت کار نه و په کومو اعمالو باندې چې جنت حاصلیږي هغه اعمال د انسان په طاقت کې دي هر انسان کولی شي چې هغه اعمال انجام کړي اولئک اصحاب الجنة دا قسم خلک چې ایمان راوړی او نیک اعمال یې کړي اصحاب الجنة دا به د جنت والی هم فیها خالدون او دوی به په جنت کې همیشه دپاره وي ونزعنا ما فی صدورهم من غل ونزعنا او راو به باسو منګه ما فی صدورهم هغه چې د دوی په سینو کې من غل څه حسد او کینه چې د دوی په زړو کې د یو بل په مقابل کې الله فرمایي چې هغه به زه د دوی د زړونو وباسمه د دوی په منځ کې به محبت پیدا کړمه لکه حدیث کې راغلي چې يدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل جنتیان به جنت ته په داسې حال کې داخلیږي چې د دوی په زړونو کې به یو بل ته کینه بالکل نه وي تجري من تحتهم الانهار او بهیږي به لاندې د قصرونو د هغو نه او لاندې د ونو د هغو نه الانهار نهرونه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا اوای به د جنتیان الحمد لله ټول د کمال صفتونه یوازې الله لره دي الذي هدانا لهذا هغه الله تعالی چې هدایت یې وکړه موږ ته لهذا د دې نعمتونو موږ ته د دې نعمتونو د حاصلېدلو د لارې هدایت وکړه او دې نعمتونو ته موږ ورسولو او دلته مراد د هدایت نه د هدایت هغه آخري مرتبه ده چې هغه جنت ته رسول دي وما كنا لنهتدي او نو موږ لنهتدي چې لارم پیدا کړې وای دې نعمتونو ته لولا ان هدانا الله که چېرته الله تعالی موږ ته هدایت نه وای کړی د هر څه د الله په توفیق باندې دا زموږ خپل کمال نه دی لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلي وو پیغمبران د رب زمونږ بالحق په حق سره په صدق او په رښتیاو سره راغلي وو او موږ ته حقیقت بیان کړی وو ونودو ان تلکم الجنة او آواز به وشي دوی ته جنتیانو ته ملائک ورته آواز وکړي ان تلکم الجنة چې دغه جنت چې تاسو ته درکړی شوی دی اورثتموها تاسې د دې مستحق ګرځېدلي یاستئ او تاسې ته دا درکړی شوی دی بما کنتم تعملون د هغو نیکو اعمالو د وجې نه تعملونه چې تاسې کول دا جنت الله تعالی تاسې ته ستاسې د نیکو اعمالو په وجه باندې درکړی دی او حدیث کې راغلی چې لا يدخل احد منکم الجنة بعمله په تاسې کې هیڅ یو کس جنت ته په خپل عمل باندې نشي داخلېدلی مګر دا چې الله ورباندې فضل وکړي نو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ولا انت یا رسول الله اذا الله پیغمبر تم نشي داخلېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلي چې زم نشم داخلېدلی الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمه مګر دا چې الله تعالی په ما باندې مګر دا چې الله تعالی ما د خپل رحمت کې او په خپل فضل کې راونغاړي نو اصل جنت ته داخلېدل د الله تعالی په فضل باندې کېږي او د الله په رحمت باندې کېږي لیکن ظاهري سبب د انسانانو نیک اعمال دي بما کنتم تعملون د هغو نیکو اعمالو د وجې نه چې تاسې کول ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار اوس دې نه وروسته الله تعالی د جنتیانو دوزخیانو او د اعراف والاو منځ کې چې کومې خبرې کېږي الله تعالی د هغو ذکر کوي او آواز به وکړي جنتیان اصحاب النار د دوزخیانو ته د جنت والا به د جهنم د اور والاو ته آواز وکړي ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چې یقینا وجدنا ما وعدنا ربنا پیدا کړه منګه
او بیا موندل مونږه ما وعدنا ربنا هغه نعمتونه چې وعده یې کړې وه زموږ سره زموږ رب حقا هغه مونږه پیدا کړه حقا حقیقت الله چې موږ سره کومې وعدې کړې وې د الله تعالی وعدې مونږه حقیقت وموندلې فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نو آیا پیدا کړه تاسو ما وعد ربكم هغه څه چې وعده یې کړې وه ربكم رب تاسو سره حقا هغه حقیقت پیدا کړه قالوا نعم نو دوزخیان به جنتیانو ته ووایي چې بلکل موږ هم د الله تعالی وعده رښتونې او حقیقت وموندله الله تعالی چې موږ سره کومه وعده کړې وه د عذابونو وعده هغه موږ په سترګو باندې ولیدله فاذن مؤذن بینهم نو اعلان به وکړي او اعلان کوونکی په مابین د دوی کې د جنتیانو دوزخیانو په منځ کې اللعنة الله علی الظالمین چې لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې په هغه کسانانو باندې چې ظلم یې کړی دی او د الله سره شرک کړی دی الذین یصدون عن سبیل الله اوس الله تعالی د ظالمانو بیان کوي الذین یصدون عن سبیل الله هغه کسانان یصدون عن سبیل الله چې منع کوي خلق د الله تعالی د لارې نه د الله د حق لارې نه خلق بندوي د الله بندگان د الله تعالی د دین نه منع کوي ويبغونها عوجا ويبغونها او لټوي د الله تعالی په لاره کې عوجا کوږوالی د الله تعالی د سیده لاره ده الله تعالی د ښکلې لاره د خلکو ته کږه معرفي کوي د الله تعالی د ښکلی دین د خلکو ته داسې بد معرفي کوي په دې کې خلکو ته شبهات او شکوک اچوي لکه نن سبا چې خلک د اسلام باره کې وایي چې دا د عاقبمندګۍ دین دی دا د وحشت دین دی او علیاذ بالله داسې نسبتونه اسلام ته کوي ويبغونها عوجا او لټوي د الله تعالی په لاره کې کوږوالی یعنې د الله لاره خلکو ته کږه معرفي کوي دې لپاره چې خلک تابعداري ونه کړي وهم بالآخرة کافرون او دوی په آخرت باندې کفر کوونکي دي وبینهما حجاب او په مابین د دې دواړو ډلو کې په مابین د جنتیانو او دوزخیانو کې حجاب پرده به وي چې سورة حدید کې الله تعالی د دې نه په دیوال سره تعبیر کړی دی او همدا اعراف دی وعلى الاعراف رجال او په دې اعراف باندې به څه خلک مفسرین وایي چې اصحاب الاعراف دا هغه خلک دي قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم دا هغه خلک دي چې د هغو حسنات او سیئات برابر دي نو نه به دوی په جنت کې نه به دوزخ کې بلکې دوی به د دې دیوال د پاسه ایثار شي تر دې پورې چې الله تعالی دوی باره کې فیصله وکړي وعلى الاعراف رجال او په اعراف باندې به څه خلک یعرفون کلا بسیماهم چې پیژني به د هرې ډلې والا بسیماهم د هغوی په نښو باندې جنتیان به هم د هغوی په خاصو نښو باندې پیژني دوزخیان به هم د هغوی په خاصو نښو باندې پیژني قتاده رحمه الله وایي دوزخیان به په دې پیژني چې د هغو مخونه به تک توري او جنتیان به په دې باندې پیژني چې مخونه به یې تک سپیني ونادوا اصحاب الجنة او آواز به وکړي د اعراف والا جنتیانو ته ان سلام علیکم چې سلام دی په تاسو باندې لم يدخلوها او لا تر اوسه به نه داخل شوي د اعراف والا جنت ته وهم یطمعون او دوی به دا تمه او امید لري چې جنت ته به داخل شي واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار او کله چې واړول شي ابصارهم نظرونه د دوی تلقاء اصحاب النار په طرف د جهنم والاو باندې یعنی خپله به هغه طرف ته نه ګوري ځکه د دوزخ صحنه به ډېره هیبتناکه صحنه وي لیکن کله چې غیر اختیاري د هغوی نظر هغه طرف ته واوړي قالوا ربنا نو د الله نه به دعا وغواړي وایي به ربنا ای رب زموږ لا تجعلنا مع القوم الظالمین مګر ځای موږ مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه ونادى اصحاب الاعراف رجالا او آواز به وکړي د اعراف والا رجالا څه خلکو ته یعرفونهم بسیماهم چې پیژني به هغوی بسیماهم د هغوی په نښو باندې په دوزخ کې به هغو کسانانو ته آواز وکړي کوم کسانان چې د کفر مشران دي قالوا ما اغنى عنكم جمعكم نو به وایي د اعراف والا هغوی ته ما اغنى عنكم جمعكم فایده در نه کړه تاسو ته او دفع نه کړی شو ستاسو نه د الله تعالی عذاب جمعکم ستاسو جمع یعنی ستاسې د مال جمع کولو کوم مالونه چې تاسې جمع کړي وو او ستاسې کومې ډلې شوې کوم تابعداران هم چې وو ستاسې نه د الله عذاب دفع نه که
وما كنتم تستكبرون او هغه څه چې تاسې په هغه باندې تکبر کاوه، په کوم شي باندې چې تاسو نازېدلی او تاسې کبر او غرور کاوه او ستاسو د ایمان مانع و، تاسې ته هیڅ فایده در نه کړه. هؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه. هؤلاء آیا دا کسانان، عبدالله ابن عباس وایي چې دې نه مراد اصحاب الاعراف دي، یعنې ملائک به دې دوزخیانو ته ووایي هؤلاء آیا دا کسانان الذین هغه څوک دي اقسمتم چې تاسو د هغو باره کې قسمونه کول، لا ینالهم الله برحمت چې نه به رسوي دوی ته الله تعالی خپل رحمت. دا کمزوري مؤمنان چې تاسې په دنیا کې په هغو پورې مسخرې کولې او تاسې په هغو باندې استهزا کوله او تاسې به قسمونه کول چې الله به دوی جنت ته نه داخلوي. ادخلوا الجنة، نو ملائک به اصحاب الاعراف ته ووایي ادخلوا الجنة، داخل شئ تاسې جنت ته، لا خوف علیکم چې نه به یېره په تاسو باندې، ولا انتم تحزنون او نه به تاسې غمجن کېږئ. ونادى اصحاب النار، او آواز به وکړي صاحبان د اور د جهنم د اور والا به آواز وکړي اصحاب الجنت جنتیانو ته ان افیضوا علینا من الماء، چې راتوی کې په موږ باندې من الماء د اوبونه، او مما رزقکم الله، یا د هغه څه نه چې درکړي تاسې ته الله تعالی کوم نعمتونه کوم خوراکونه چې الله درکړي هغه موږ ته راوغورځوئ. عبدالله ابن عباس فرمایي چې یو کس به خپل ورور ته خپل پلار ته به آواز وکړي چې زه بیخي وسوځېدمه، فافض علی من الماء، نو ما باندې څه اوبه راتوی که. قالوا ان الله حرمهما على الكافرین، نو جنتیان به دوزخیانو ته ووایي ان الله یقینا الله تعالی حرمهما حرام کړي دي د جنت اوبه او د جنت خوراکونه او رزقونه على الكافرین په کافرانو باندې. الذين اتخذوا دینهم لهوا ولعبا، اوس الله د دې کافرانو بیان کوي الذين اتخذوا دینهم لهوا ولعبا، هغه کافران چې جوړ کړی دی دوی دینهم د دین خپلنا لهوا تماشا ولعبا او لوبې ځین جوړ کړي دي، یعنې هغه کسانان چې د الله په دین باندې مسخرې کولې او د الله په دین باندې استهزا کوله. وغرتهم الحیات الدنیا، او په دوکه کې اچولې دي دوی لره الحیات الدنیا، ژوند د دنیا د خواهشاتو دوی په دوکه کې غورځولي وو او د خپل اصل مقصد نه غافله کړي وو. فالیوم ننساهم، نو الله فرمایي نن ورځ ننساهم دوی به پریدو په عذاب کې، کما نسو لقاء یومهم هذا، لکه څنګه چې دوی هیره کړې وه لقاء یومهم هذا، ملاقات د دغې ورځې، لکه څنګه چې دوی د قیامت د ورځې ملاقات هیر کړی و. نو الله فرمایي ننساهم، دوی به زه په عذاب کې پرېږدم. اصل معنا د ننساهم دا ده چې دوی به هیر کو موږ، لیکن دلته معنا دوی به پرېږدو په عذاب کې. یا حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي فالیوم ننساهم، نن ورځ به دوی سره داسې معامله وکړو لکه یو څوک چې یو څوک هیروي، کما نسو لقاء یومهم هذا، لکه څنګه چې هیر کړي و دوی لقاء یومهم هذا، ملاقات د ورځې د دوی چې دا ورځ ده. وما كانوا بآیاتنا یجحدون، او د دې وجه نه چې و دوی بآیاتنا یجحدون چې زموږ په آیاتونو باندې انکار کاوه. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد.